نننی پیغام هغه رور او هغې خور ته دی چې هغه په ګناهونو کې سم ورننوتي دي او دې طرف ته یې سوچ نشتی چې الله رب العزت موږ په دې ګناهونو رانیویم شي او پوهی ډېر خلک رانیولي دي. د قرآن تلاوت تقریبا هر مسلمان کوي. چېرته دا آیت تا نه دی ویلی وتلک القرى اهلکناهم الله وایي دغه کلي دي ما تباه کړي دي. په بل ځای کې الله دا خبره کړې ده دې نه ده اورېدلې وکذلک اخذ ربک او دغه شان رانیوی د رب ستا کله چې رانیوه کوي. په بل ځای کې الله وایي وکم قسمنا من قریه او څومره کلي دي او څومره کلو واله دي هغه ما هلاک کړي دي. دا دې چېرته نه ده اورېدلې؟ تا قرآن کې دا آیت نه دی لوستی وبئر معطلة وقصر مشید او څومره کویان شړ پراته دي او څومره بنګلې ورانې خالي پرتې دي. دا یاده که الله چا سره ظلم نه کوي فکلا اخذنا بذنبه الله وایي دا ټول چې ما رانیولي دا ما د دوی د ګناهونو د لاسه رانیولي دي ځکه چې الله د خپل ځان مبارک وي وما ربک بظلام للعبید رب ستا ګوره د بندګانو سره ظلم کوونکی نه دی ولكن كانوا انفسهم يظلمون دې بندګانو د خپلو ځانونو سره په خپله ظلم کړی دی. او که څوک دا ووایي چې د اوسه پورې خو الله ماته څه نه دي ویلي نو قرآن کې دام دي انما نملي لهم الله وایي ګوره زه مهلت ورکوم په دې دوکه نه شي چې الله ماله مهلت راکړی ما به رانیوی نه شي یا ما رانیسي نه یا زما د کارونه به صحیح. الله رب العزت قرآن کې د بعضو قومونو قصه کړې ده وی اخذناهم بغته هغه ګوره ما ناڅاپه رانیولي و ګوره اچانک مې رانیولي و مصروف و په دې دنیا کې ښه خوشحاله و الله وی ما ناڅاپه راونیو. نو داسې نه چېرته زموږ د دې ګناهونو د لاسه ناڅاپه به موږ باندې عذابونه راشي او الله موږ راونیسي. نو دا څومره ایتونه چې ته ما ذکر کړو دا څومره خبرې چې ما تاسو ته د الله ذکر کړي دې کې به سوچ وکړئ او نور بس کوي الله ته واپس شي. الله رب العزت دې موږ ټولو له طاقت راکړي چې هغه ته واپس شو. الله دې موږ د عذابونو نه په امن